du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit سلامونه په نن ویډیو کې اډلوف هټلر چې د نازي جرمني ډیکټاتور رهبر پاتې شوی درپېژنو. هټلر په 1909 زیږدیز کال کې په اوسني اتریش چې هغه وخت اتریش هنګري نومېده زیږېدلی دی. د هټلر پلار 3 ودونه کړي وو. هغه د 3مې مېرمنې زوی وو. 3 کلن و چې کورنۍ له اتریش هنګري جرمني ته کډه شوه. جرمني کې د څو کلونو وروسته د هټلر کورنۍ بیرته اتریش ته کډه شوه. هغه د 50 کلونو په عمر له یوې 33 کلنې سره واده وکړ. دوی یوازې 40 ساعته ګډ ژوند وکړ. له واده 40 ساعته وروسته یې ښځې زهر وخوړل او هټلر په ډزو ځان وواژه. د هټلر پلار هڅه کوله چې زوی یې د ده پر څیر واوسیږي، خو هغه باغي و. پلار به یې وهل ټکول هم ورکول، خو بیا هم نه کېده. هټلر لیوالتیا درلوده چې سندرې ووایي او ماشومتوب کې به یې سندرې هم ویلې. وروسته یې مینه له نقاشۍ سره پیدا شوه او له همدې لارې یې پیسې هم پیدا کولې. د لومړۍ نړیوالې جګړې پیل سره هټلر جرمني کې و او د جرمني پوځ کې دنده اخیستې وه. لومړۍ نړیواله جګړه کې دی ښه وجنګېد، ټپي شوی هم و او د زړورتیا له امله میډالونه یې ورکړل شول. هغه په خپلو ځینو یاداښتونو کې لیکلي چې له لومړۍ نړیوالې جګړې او د جرمني پوځ کې له دندې ډېر څه زده کړل او تجربه یې ترلاسه کړې ده. هغه وخت چې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال هټلر د جرمني د دفاع جګړه کوله، نو جرمن ملت پالنې سره یې هم مینه زیاته او په ورته وخت کې د یهودیزم ضد فکر لا هم ژور شو. نوموړی هغه وخت ډېر ناهیلی شو چې لومړۍ نړیواله جګړه کې جرمني ماتې وخوړه. د لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته هټلر د جرمني مونیخ ښار ته ولاړ. هلته د پوځ دننه استخباراتو باندې برخه کې په دنده وګمارل شو. په 19 زیږدیز کال کې د آلمان د کارګرانو ګوند غړی شو. هغه په دغه ګوند کې ډېر هڅه وکړه او وځلېد. 1920 کال کې پوځ کې دنده خوشې کړه او ټول وخت کې بیا د خپل ګوند چارو ته ځانګړی کړ. په 1920 کال کې د مارچ میاشتې په 21 نیټه 6,000 کسانو ته په یوې عامې ناسته کې د وینا وکړه. د کپیټالیزم، یهودیزم او مارکسیزم ضد ایډیالوژي بیان کړه او دې سره یې جرمني کې شهرت پیدا کړ. هټلر خپله په دغه وینا کې د ورسا تړون په اړه هم نیوکې وکړې. د ورسا تړون سره لومړۍ نړیواله جګړه د جرمني په ماتې پای ته ورسېده. هغه وویل چې جرمنیانو مخامخ جګړه کې ماته نه ده خوړلې، بلکې د شا لخوا په چاړه وهل شوي دي. د هغه په یاده وینا کې د ګوند د مشرتابه ترمنځ اختلاف لامل شو او دوی وغوښتل چې باید هټلر د آلمان د کارګرانو ملي سوسیالیست ګوند څخه وشړل شي او دوی دغه ګوند باید پرېږدي. هټلر په دې برخه کې تورن شو چې له ګوند سره خیانت کوي او دغه ګوند به له منځه یوسي. جرمني او ګوند سره د خیانت په جرم هټلر په 1940 کال کې بندي شو. له څو میاشتې بند وروسته بیرته خوشي شو او په اړه یې پریکړه وشوه چې بیرته باید خپل هیواد یعنی اتریش ته لاړ شي. د آلمان د کارګرانو ملي سوسیالیست ګوند د هټلر په سر د راپورته شوي ګډوډۍ وروسته سره وپاشل شو. په 1925 کال کې هټلر د ګوند ځینې مخکښ کسان بیا سره ټول کړل او په دې سره هغه د ګوند مشر وټاکل شو. په 1933 کال کې د هټلر ګوند پارلماني ټاکنې وګټلې او هټلر د جرمني مشر وټاکل شو. هغه ورپسې ځان د جرمني ټولواک اعلان کړ او حکومت بڼه یې په بشپړ ډول باندې ډیکټاتوریت اعلان کړ. دغسې نورو مهمو ویډیوګانو لپاره روحي سبسکرایب کړئ چې وار له مخه دا ویډیوګانې درشي.